دومره مشفق او مهربان نبی کله کله به الله سبحانه و تعالی ته په دنیا کې دا سوال کو چې الله زما امت باندې په یو ځای داسې عذاب مراوله چې ټول په یو ځای هلاک که موت خپلو ګناهونو ته وګورو قرآن کې الله سبحانه و تعالی د اقوام مکذبه د مخکینی کوم امتونه چې الله سبحانه و تعالی د یوې ګناه په وجه هلاک کړي دي هغه ټول ګناهونه په موت کې موجود مخکینی امتونه الله سبحانه و تعالی په یو ګناه هلاک کړي دي چا به فحاشي کوله او د دې نارینه دا کار به کو الله سبحانه و تعالی قوم لوط په دې هلاک کړي دي چا د انبیاء تکذیب وکړه الله سبحانه و تعالی په دې هلاک کړ څوک راولګېدل په ناب تول کې کمې شروع کړه الله په دې باندې هلاک کړ ما او تا کې هغه ټول ګناهونه موجود دي بیا هم الله سبحانه و تعالی ما او تا نه هلاک کوي ولی دا زما استاد د خوږ او مهربانه نبی هغه دعاګانې دي چې الله ته کړی وي اے الله امتی زما په امت د رحم معامله وکړه الله زما په امت باندې رحم وکړه په یو ځای په عذاب ما هلاک کوا نن چې په ما او تا کې د هغه هلاکت والا ګناهونه موجود دي بیا هم نه هلاک کیږو دا زما استاد د خوږ نبی د دعاګانو د برکته نو د دې د وجه نه دغه نبی په ما او تا باندې څه حقونه بیا شته ما او تا کله په خپل ګریوان کې سوچ کړی چې ما به د محمد رسول الله حق ادا کړی هغه نبی چې زما په کوم حق او هغه خو په داسې طریقه ادا کړی دی چې هغه حق نه ورړولې ده د دې د وجه نه د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام په ما او تا باندې څه حقونه شته